قسم به خدای که مې زړه ته ولېږي استې کړې ګناه وي زما په غاړه په خلاف درته وایم یا پرون مې کوچنیان راوایستله په کیله ننوتلم سړی یا به ځان دغه کړي یا به کوچنیان ور دغه کړي اوس دا کوچنیان زما څوک رانیسي خو ور خرڅوم یې که څوک غواړي ساتلی شي زه یې ورکوم چې هر چا په کار وځي زه په کیله ننوتم سره در کوچنیان بیا خلکو را وګرځولم په زوره ما ته ډېر زړه تنګ سولو ډېر نفس تنګ یم که کومک مو په وسه نه وي په ویډیو مخ ته شیر کړئ چې د غریب ورور اواز ترې ځای ورسېږي او اواز یې پورته شي راغلی ولمه تقریبا 12 بجې وې پر لس سره تېرېدمه هلته ګودام ته تلم چې نوملیکنې مې کولې خو دا غریب ورور پر روډ باندې ناست و خدای ته وګوري یا بچیان راسره رانیسئ یا زما د کور لپاره زما د مېرمنې په ناجوړۍ ځان خبر کړي زما د ماشومانو په ناجوړۍ ځان خبر کړي زما د کور په وړو په خوراکي توکو ځان خبر کړي زموږ سره کومک وکړي نو بیا مې ورور تر لاس ونیوی ور بیا زه ځم کلي ته ځم یې پسې والا باندې ځان پر پټاومه یا ځان په مړ کومه چې کور ته خودکشي کومه کور ته ځان وژنمه نو تر هغه دغه ښه دی چې ورسمه په ملیشې والا باندې ځان ووژنمه هغه یو نوم خو به مې سي یو بل څه یو شی خو مې سي بله کم خو زموږ اواز نه پورته کېږي راسئ د دغه ورور اواز واورئ او ویډیو مخ ته شیر کړئ ډېره مننه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دروازه دا 3 میاشته څلورمه میاشته ده چې بنده ده اوه میاشتې مې لا ګزاره کوله اوس دا 2 میاشتې کېږي په ډوډۍ پخه وړم د بازاره څه دا 2-3 ورځې کېږي قسم به خدای که مې شی لا وړی دی بچیان کوره دغه دي چې کور ته ورسم ماښام کوچنیان ازغلي وي بابا شی راوړي که نه راوړي ما والله که مې شی راوړی دی نو ډېر مې زړه درد کوي زما خپله 4 بچیان دي یو بچی مې وفات شوی دی کوچني د ناجوړۍ څه ډېر وچ حالات دي دغه مې نفس تنګ دی قسم به خدای که مې زړه ته ولېږي استې کړې ګناه وي زما په غاړه په خلاف درته وایم یا پرون مې کوچنیان راوایستله په کیله ننوتلم سړی یا به ځان دغه کړي یا به کوچنیان ور دغه کړي اوس دا کوچنیان زما د غاړې دي که څوک رانیسي خو ور خرڅوم یې که څوک غواړي ساتلی شي زه یې ورکوم چې هر چا په کار وځي ورکوم نو ډېر نفس تنګ یم قسم به خدای قرضداره هم یمه د چا 1000 پی راباندې د چا 3000 د چا 2000 نو د خدای دپاره که د وچو وړو کومک راسره کولی شي که د پیسو کومک راسره کولی شي بلکې مې کور والا هم ناجوړه ده دا نقصې دي دا پرچې دي دا راسره دي دا به ته ووینئ بیا پرون زه په کیله ننوتمه سره در کوچنیان بیا خلکو را وګرځولم په زوره ما ته ډېر زړه تنګ سولو ډېر نفس تنګه یمه چې مې د الله دپاره په وسه پوره یې هغه راسره سهار علم پرلتله د الله ته ولغونې بیا مې څو مشرانو ته وویله هلته یې د خدای دپاره کومک راسره وکړي بیا چا ولغوث الله ورسه پرچې درکړي په وختي کې ورغلم قسم به خدای که یا پرچې رامېله سوي ده شي نه مشرانو کومک راسره کړی دي دا د بچیانو که سبا یو دغه پرې لاستی ذمهواري ده د مشرانو د هلکانو د سیټانو چې هره دغه راله بس بیا به ګیله در مابین زه وتلي بیا پرون یې چا راته ویله ولته ورش پر کالج جوړ یې ټال والا دی جامیر صاحب نومېږي کارډونه ورکوي فصل اوړه درکوي بیا هغه له ورغلم هغو ته مې هم ویله پرچې کارډونه اوس خلاص شوي دي قسم خدای که یم در اوسه چا یا مرسته را ایستلې دي یا پیسې را ایستلې دي بیا د پرلت سره روان سم بس ډېر نفس تنګی سولم رالم په کیله ننوتم خلکو را وګرځولم بیا مې لطفال صاحب په مخه راغلی هغوی ته راځه بیا سیټ ته کلم دغه ورور دا کوچني ماشومان راوستلي دي تاسو ورته وګورئ خو یا یې په پیسو راسره رانیسئ زما ماشومان دغه نارې ته ولې راغلي ولو دا پرلت له ول دا کوچنیان یا راسره رانیسئ یا زما د کور غم راوکړئ څوک د بدن غوښې دي دا څوک یې خرڅي د چا پیرزو ده چې زما بچیان دي بل چا ته زه ورکړم په پیسو باندې څوک دا غواړي هېڅوک دا نه غواړي مه دا اکټینګ ګورئ د چمن خلکو تی به خاص شاید یا نور خلک به کېدلی شي دغه اکټینګ بولي دا اکټینګ نه دی دا هغه وخت بیا تاسو ته در معلومیږي چې دویم ځان په دار کې دویم ځان وژنه وکړي بیا تاسو ته در معلومیږي چې هو یقیني هم دا دغه هېڅ کیسه وله خدای ته وګورئ قرآن ته وګورئ د دې غریب ولس کومک وکړئ د دې غریب ولس اواز پورته کړئ د دوی سره مرسته وکړئ دغه شاته کیله ده
کومه په چمن کې هغه فوجي کلا چې ده اف سي کلا چې ده دغه کلا دا کلي خولې له دی روان لو شنیان بچیان یې روان کړي هغه ویډیو هم درښکاره کوم هغه ویډیو هم وګورئ دومره بچیان روان کړي وله دا کلي ته بیا یم د پرلت ویډیو هم درسره شیر کوم چې پرلت مخ ته دوه ماشومان کښېنولي وله دا خرڅومه کلي ته چې بیا جنجال جوړ سولو بیا خلکو کاغذان شیان جمع کېدله بیا دوی سره هم جنجال وسول چې دی په څو کسان راکاږ کړي چې مه کوه خدای ته وګوره کلي له منځه هغه ویډیو هم درسره شریکوم چې کلي له منځه بچیان دې مه بیایه مه کوه دغه څه مه کوه یا کومک یې وکړئ یا اواز پورته کړئ یا دوی یو بله چاره وکړئ په کوم الفاظو اخره د غریب اواز موږ په کوم الفاظو دوی سره شریک په کوم الفاظو د دې اواز موږ تر تاسو پورې در ورسوو هیله کوم د غریب لس اواز واورئ د دې سره کومک مرسته وکړي دغه ورور سره که څوک کومک مرسته کول غواړي زموږ د بینک اکاونټ زموږ ایزي پیسه اکاونټ دی زموږ واټساپ نمبر شمېره ده پر دغه باندې تاسو امانتاً راواستوئ دغه د دوی د بچیانو حق دی دا کوچني ماشومان حق دی موږ به در دغه ماشومانو پر رسو د دوی هر څه به ورپوره کوو د دوی دواوې انشاءالله قرضداري د کور هر سامان به ورپوره کوو نورې بالابود پیسې چې دا پر نورو کورو باندې ورتقسیمو ځکه په چمن کې دغه یو ځوان نه دی چې بېروزګار دی دلته ټوله ولس بېروزګاره دی پر ټولو باندې دغه سخته ورځ ده خواست کوم د دې غریبو له سره کومک او مرسته وکړي موږ ته امانت راواستوئ لپاره د غریبانو انشاءالله ستاسې امانت به د غریبانو ورسو ډېره مننه کور ودان